په شمال زون کې د بلخ ولایت په شورتپې ولسوالۍ د آمو سیند د تخریب شویو غاړو د بیړنیو تحقیماتو څلورمه پروژه پیل شوه. په یاد ولایت کې د آمو سیند غاړو د تحقیماتو سیمهیز مسؤلین وایي د بلخ سربیره په جوزجان، کندوز او تخار ولایتونو کې د دغې سیند غاړو د تخریب مخنیوي چارې ډېرې په چټکۍ سره جریان لري او پلان شته چې په راتلونکي کې د آمو سیند څنډو د رغولو چارې په اساسي ډول پیل شي. د آمو سیند غاړو د تحقیماتو رئیس سید غلام مشواڼی وایي د شورتپې ولسوالۍ په 4 کیلومترۍ کې 3000 متره مربع کرنیزه مځکه او دغه راز 15000 استوګنیز کورونه، جوماتونه، ښوونځي او دوکانونه یې د اوبو له پیښیدونکي ګواښ څخه ژغورلي دي. په ټول شمال کې چې کوم ځای کې د اوبو خطر وي هغې ته موږ ځان رسوو او د خلکو مشکل به خدای حل کوي او مشکل به له خدای خلاصوي د دې اوبو نه. اضطراري پروژې دي چې دا کوم موږ شروع کړي دي په شورتپه کې موږ شروع کړي دي. مخکې پروس کال هم دلته شروع یو سخت کال هم روان دي، آینده کال به هم روان وي. قرقین ولسوالۍ کې هم شروع کار زموږ شروع شوی دی او کار هم کړی دی. په خامیاب ولسوالۍ کې مو هم کار کړی دی، هلته هم کار روان دی. دغه شانته په امام صاحب ولسوالۍ کې، په قلعه ازال کې، دغه شانته په دشت قلعه کې، یتیم تپه کې د انګ قلعه ولسوالۍ ده، هلته مو کار روان دی. زرقت ولسوالۍ کې په ټول شمال کې د دریاب امو غاړې چې کوم دي اضطراري، بعض ځای کې اضطراري پروژې روانې دي او بعض ځای کې اساسي پروژې روان دي. ورته مهال د شورتپې ولسوالۍ سیمهیز چارواکي له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د یادې ولسوالۍ زرګونه جریبه ځمکه د آمو سیند د اوبو له خطر سره مخ ده او وایي چې د بیړنیو تحقیماتو پر ځای د دغې سیند د رغولو اساسي او بنسټیز تحقیمات پیل کړي. بیشتر از 5000 فامیل زیر تهدید و زیر خطر تهدیدات دریای آمو قرار دارند. هزاران جریب زمین با تحقیمات سال گذشته خو از تهدیدات دریا دور شده و هزاران جریب زمین فعلا در دست مردم قرار دارد. از مسئولین امارت اسلامی خواست مایی است که تا امروز توجه و اقداماتی که صورت گرفته برای ولسوالی شورتپه بسنده نیست، چون ولسوالی شورتپه درازیش از بندر حیرتان تا بندر کلفت در حدود 150 کیلومتر مساحت و درازی دارد و فعلا تحقیماتی که صورت گرفته اگر زیاد باشه در حدود 10 الی 20 کیلومتر تحقیمات صورت گرفته و هم تحقیمات اضطراری است و دیگه مساحات و زمین‌ها و ساحات باقی مانده هم عین شکل توجه صورت بگیره، پروژه ها در سرش کار شود و بالخصوص این تحقیمات اضطراری است و تحقیمات های اساسی در این عرصه و در این ولسوالی مایان که متضرر از تخریبات دریای ما هستیم صورت بگیره و خواهان هستیم. تقریبا 1 سال میشه از ما که اینجا آمدیم. ما در اقباطور 21 دکه گبیونی ساختیم و یک دکه خاکی را در قریه چقر که طولش 185 متر، عرضش 15 متر و ارتفاعش 3 متر بود که در نتیجه آن ما گفتیم که تقریبا در حدود 3000 جریب زمین که او وقت بستر دریا بود و کشتی ازبکستان در او رفت آمد میکرد، از دریاب نجات یافت و حالا به خشکه تبدیل شده، نیزار شده. و 2 دکه در پایین در قریه قزلعیاک ساختیم که در اونجا هم سرک عمومی، دکانا بود، خانه بود، از تخریب دریا باز ماندن. په همدې حال د آمو سیند غاړې ته څیرمه د سیمې یو شمېر میشت اوسیدونکي د دغې سیند د بیړنیو تحقیماتو د چارو پر پیلېدو خوښي څرګندوي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د آمو سیند د تحقیماتو په پروژه کې کارګرو کسانو ته د روزمزد ورکړي. دوی وایي له پخوانه تر دې مهاله پورې د کارګرو پیسې د سیمې قومي مشرانو او د کلي ولسونو لخوا ورکول چې دا چاره د دوی تر وسې پوره نه ده. ما مردم بسیار خوش هستیم که همین کمک‌های اضطراری از طرف امارت اسلامی برای تحقیمات دریای آمو اینجا آمده. بسیار خوش هستیم ما مردم. تقریبا در این منطقه 35 خانواده تخریب شده از دریا. خب زمین‌های زراعتی هم زیاد فرو رفت دریای آمو. مقصد همین مزد همین مردکارا را حکومت پرداخت نکنه، توان همین قوم نداره دیگه. لیکن گذشته خیلی زیاد کار کردن، مزد این همین مردکارا را خود همین قوم پرداخت کردن. کارگرا که همینجا که کار میکنه مردم محل جمع میکنه، معاش کارگرا خود مردم محل پرداخت میکنه. اگر که امکانات کشور بودجه که داشته باشه امر حاج میکنه دولت بتونه معاش کارگرا را.
از دولت مرکزی از حکومت محلی خواهان این هستیم که باز تحکیمات اینمی انجام شود، اینمی باز از تخریب مساجد، مدارس، کلینیک ها، بازار اینمی جلوگیری شود، حفظ مراقبت جدی صورت بگیره. بلې خوا د بلخ سیندیزې حوزې ریاست رئیس مولوي موسی جان اقبین د شورتپې ولسوالۍ د ولسونو اساسي ستونزې مني او دوی ته په راتلونکي کې د بشپړ ډاډ ورکولو سربیره وایي چې د آمو سیند غاړو له بیړنیو تحکیماتو وروسته به اساسي چارې هم پیل شي. خلکو ته مو ډاډ دا ده الحمدلله د موږ د اوبو انرژي وزارت رهبري هر وخت هغه په دې باندې تاکید کوي، کوشش کوي دا په نظر کې لري چې د خلکو ته داسې کارونه وشي چې دوی ته د قناعت وړ وي او د خپله مځکه او خپل هیوادوال له مشکلاتو نه خلاص کړي. دغه چارې داسې مهال پیلېږي چې تر دې وړاندې د دغې سیند د اوبو راوتو له امله په تخار، کندوز، بلخ او جوزجان ولایتونو کې د عامه تاسیساتو او استوګنیزو کورونو پر ویجاړېدو سربیره ګڼې کرنیزې ځمکې له منځه وړي او د دغو ولایتونو اوسیدونکو ته یې پراخ مالي زیانونه اړولي دي.